د پاکستان لپاره غټ د خطر زنګ دا چې د هند پوځ مشر د پاکستان باره کې څه ویلي دي. هند پوځ مشر به څه وکړي، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د هند پوځ نوی مشر وایي که پارلمان امر وکړي نو ټول کشمیر به تر خپل واک لاندې راولي. د هند پوځ مشر منوج مکنډ ناروانی وایي که چیرته د دې هیواد پارلمان ورته امر وکړي نو دی چمتو دی چې په څو ساعتونو کې دننه ټول کشمیر تر خپل واک لاندې راولي. هغه ویلي د دې لپاره چې آزاد کشمیر د هند برخه شي د هند پارلمان یوه اشاره پکار ده. د جیو نیوز د خبر له مخې د هندي پوځ دی تازه ټاکل شوي مشر دغه راز ویلي. هند له وړاندې لا دا حق درلود چې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ له امله برید وکړي. د سرچینې په وینا منوج ویلي هندوستان د ترهګرو ډلو د ملاتړو پر وړاندې د جزایي ځواب ستراتیژي جوړه کړې ده او اوس یوازې د پارلمان ځواب ته په تمه دي. پاکستان بیا د څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلي باید تیر کال په بالاکوټ کې د خپل کړي تیر ځواب هیر نه کړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ د سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.